ترکش ټي استنبول ټوله تاریخ دی. په هر یوه ګلۍ، په هر یو سړک، پر هر یو روډ دوه قدمه بعد به تاریخ ووینې. د دې په اخوا وایي مزي خطره ده. تاسو د استنبول ایرپورټ چې اوس ورته راورسېدو، ډېر غټ ایرپورټ دی چې دننه ورته دننه بیا د ښکاره کړو. دا څومره ښایسته ډیزاین ورکړی دی. لوړس ایرپورټ ډېر ښه معلومېږي. بای په تک کې دا د استنبول ایرپورټ کې دا سټیچو ولاړ دی د دې کیسه راورسېدلو د خیره سره انشاءالله. بیا تاسو ته فرق در معلوم چې د ترکیې د ایرپورټ او د لندن د ایرپورټ دا موټران دلته شته چې تاسو وینئ. دا را رسېدلې، دا لندن ته راغلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو نوی ولوګ ته ښه راغلاست. امید کوم چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست. استنبول کې نن زموږ آخري ورځ ده. استنبول ایرپورټ ته، د استنبول ایرپورټ څخه به بیا ځو لندن ته. د استنبول سفر مو پر دا ځای ختمېږي. نو ور وبوځم. هوټل روم خو مو نو دا وه آخري اسوله د خدای په امان هوټل ځایمۍ سره ګډ وډ دی. هغه به نو بیا دی خپل سره پاکې. زه به فلحال ووځم. نو د روم سره کښته شو کې یا چابي یا کیلي مو په لاس ورکړله. زو یو شی به وخورو. نو خو نو بیا ناوخته راویښ شو، ناشته راسه لاړله تېره شوله. موږ به د استنبول ایرپورټ ته پر 4 بجې ځان رسوو. اوس دی 1 بجه تقریبا، یوه لا نه ده، لس کم 1 بجه ده، 1 بجه کېږي. در 4 بجو پورې 3 ساعته وخت دی. دا 3 ساعته به څه شو، دلته به یو شی وخورو، دا دورې به شو بیا به ځو. دا نو د هغه سړک دی، پر کوم سړک چې زموږ هوټل دی، یعنې زموږ چیرې اوسو هوټل هلته دی. دلې دا یو رستورانت دی، دا یو چې په تېرلو کې مو هم کتلی دی. دا مو خوښ شو، 2-3 وارې ورته راغلي. نو آخري ورځ به بیا دلې نشته پر وکړو. چکن برګر ترکش ټي برګر بعد دغه چیش کیک دی، سوفله کیک او دا ټي. هرشي آخري وارې خوند هم نه راکړي چې ځینې ځمه ساعت مو تېر شو استنبول. خیر بیا به ورته راځم. د دې سره مو هم یادونه دي څو وارې ورته راغلي. خوراک یې ښه خوند کوي. دلته به یخ ورسره ناست ول، یخ هوا چې لري. د دې ترکیش چای مای راوغواړه. ډېر ساتیری او خوندور ځای دی. نو هغسې د هوټل څومره ووتو، دا سړک باندې بلای وارې بیا راستو. دلته مسجد دی، ماپښین لمونځ به وکړو، بېرته به داسې ځو، بیګونه به راواخلو، ټکسي کې به کښېنو، سیده به ځو ایرپورټ ته. بیا به د استنبول ایرپورټ چې د دې خوا ځم ښه سم به یې درته ایکسپلور کړم، درته ښکاره به یې کړم. زموږ هوټل خو نه پر هغه روډ دی، داسې راکښته شوم رالو. دا یو تاریخي مسجد دی، بیخي ډېر تاریخي مسجد دی. تقریبا 200 کاله کېږي، 200 کاله بیخي ډېر وخت دی. مخکې چرچ اوس مسجد شوی دی او څو واړې نړېدلی دی. یو وار د زلزلې د وجې وایي نړېدلی دی، بیا تالنده شوی وه نړېدلی دی. اوس هم چې دننه ورشئ وایي خطره ده، تر هغه دغه یې لګولې وایي تر دې مخته مه ځه، ډبرې راوړل کېږي یا د نړېدو خطره لري. دننه چې ورشئ ډېر پرسکونه مسجد دی، اوس ډېر ښه خوند کوي. او دا څه خبر چې وکړې دا ما د ځانه نه دي کړي، دا د ټول معلومات دلته کېږي. 18 سنچري مطلب 200 کاله کېږي. او د نړېدو دا هم دلې ویلي دي چې وار د تالین د وجې بیا د زلزلې د وجې نړېدلي دي. پخوا کې دا رقم و، د پخواني عکسونه هم دلته یو څو دانې لیدل کېږي. اوس نو دا رقم دي، اوس خو نو تاسو خپل هم وینئ چې دا رقم دي. زه به شاوخوا درته ښکاره کړم چې 200 کاله در مخه چې یو تعمیر دونده وای، نو دونده یې نو څونه جګ به و، څونه هغه وخت کې به یو مشهوره ځای و، کامیابه چرچ به و، دوی چرچ ورته وایي. مطلب 200 کاله در مخه خو داسې ځای ډېر قیمتي ځای یي. نو اوس هم ډېر ښه خوند کوي. زه به یې در ښکاره کړم شاوخوا 100 کاله ریسه دا لاندې ډبرې وشان یم تر اوسه دا دي پراتې دي دا خواته. شاوخوا را وګرځم یې وارې خوا یې بنده ده، دې خواته نه څوک راځي نه څوک کار لري. دا وینې او هغه لرې توره خونه هم ده، هغه هم بنده ده. دې خواته دا پنجره ایښې ده او دا خوا څخه دیوال ورته لګېدلی دی. دو خوا څخه نو جګ دیوالونه دي، په دې خوا څه هېڅ استعمال نه کېږي. دا کیمره یې دلته لګولې ده
شاید څوک پرېږدي هم نه اخواته. دا د بغل د خوا ورته رالم، هلته ولاړم، دې خوا ته یې رالم، دې خوا ته د دا طرف د تعمیر جوړ لږ بل رقم دي او دا مځکې ډېر لاندې ده. دا لاندې وګورئ بعضې ځایونه په دغه طرف کې تاسو وینئ چې تر مځکه نورې هم لاندې سوې ده دغه خوا. دلته به هم شاید یا یو خونه یا یو شی به وو چې مځکه پر رالوړه سوې ده. دا کلکینان تاسو وینئ غټ غټ کلکینان یې ورکړي دي، ډېر ورکړي دي. پخوا خو د شمانو وختو 200 کاله در مخه نو د رڼا د ورځې دپاره چې د رڼا استعمالوله، د لمر رڼا به استعمال کول، د یو ځای چې د نن رڼا ولاړ شي نو داسې غټ غټ کلکینان به ورکوله لکه دې ته چې ورکړي دي. هغسې به پسې راتېر شو. دا دروازه یې بنده ده، دې خوا ته نو پیشانې دي، هغسې دې خوا ته بیا شی نشته، هاخوا بنده ده، شاید څوک نور پرېږدي نه څوک ورتللی شي. هغه بېرته د سړک خوا ده. نو دا سو مسجد دننه به اوس ښکاره کړم. دننه ډېر ښه خوند کوي، ډېر پرسکونه ځای دی. استنبول ټوله تاریخ دی. په هر یوه ګلۍ، په هر یو سړک، پر هر یو روډ دوه قدمه بعده به تاریخ ووینې، تاریخي ځای به ووینې، د هغه ځای سره تاریخ لیکلی دی. ته چې پکښې ګرځې ډېر ښه خوند کوي او بیا تاریخ وایه او بیا ستا په تصور کې اشیان راګرځي، ډېر انسان د تعجب معلومیږي. خوا دې د مسجد پر مخامخ یې دا تشناقونه جوړ کړي دي، دا نو اوس نوي جوړ کړي دي، کانټینر ایښي دي، د کانټینر ته تشناقونه جوړ کړي دي. نو دا مسجد سو، دا دروازه سو چې اوس به زه ورکښته سم، دا تشناقونه سو. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا وګوره پخوانی پیلر دی، بیا شاید کمزوري شوی دی، نوی دیوال پرې راوښتي دي. وګورئ څونه جګ جګ جوړ دی. دا د هغه اول ځای دی، دننه به ورسم. دننه ډېر ښه خوند کوي. ګوره پخوانی جوړ خو نه وینئ. اوس بیا تاسو ته اندازه وسي څه ګوره 200 کاله پخوا چې داسې یو ځای و نو ډېر داسې ښه ځای و، په ښه معیار باندې جوړ ځای و. دلته زه په زوره خبرې نه شم کولی ځکه چې دا یو مسلمان ورور مو لمونځ کوي، په لمانځه کې پرې نه غلطو. دا هغه د باندې خوا ده چې مال د باندې د طرف څه کلکینان دي، نو دا رڼا به د دې کلکینانو راکړله. اوس خو دا لایټونه بلپان هم لګولي دي. په دې طرف کې وګورئ څومره جګ او لوړ دی. د دې په هاخوا وایي مزي خطره ده، امام صاحب دپاره مسله دلته هواره ده. دا یې سپیکر دی، دلته لیکلي هم دي، دا دی risk of falling rocks، وایي ریسک دی چې ډبرې رایلسي یا دا چت رایلسي. نو د دې په هاخوا مزي دا دې دلته هم لیکلي دي getting behind the seat is dangerous and چې څه لیکلی دي بل شی مې سم نه ولیدی. نو دا دی د دې په هاخوا موږ نسو تللی، د هغې ځای په عربي کې هم لیکلي دي. نو تاسو وګورئ څومره جګ جګ جوړ دی او دا کندیل یې نه اوس ورته راوړی دی، دا د نو اثر باندې جوړ دی. هاخوا ته به شاید وختي د جمعې لمونځ کېدی، هلته د دغه امام صاحب لوړ، اوس د جمعې لمونځ نه کېږي، تېره جمعه موږ ورته رالو. دا سو مسجد لمونځ مې پکښې وکړي، ډېر ښه خوند کوي، تاریخي مسجد دی، اوس مسجد دی، مخکې نو چرچ. ګوره غټ غټ ډوب ډوب ځایونه چې په کم نیت په کم مقصد به جوړول. دلته دا دوه سوریان دي که عربیان دي، دا د کوم ځای دی اسد بهی؟ چی شوی؟ وام چیش کوي اسکول ته نو اسکول د خو دلته اسکول ته نه ځي، هغه خط عربي کې ما ته وی وای ولنه مې دسته مور دې چیرې دا وای په کور کې ده، ابي مې په عمل کې په کار کې دی وای عمل یعنی کار، عمل کار ته وای. دوی دلته چې کوي کور یې چیرې دی؟ ولې کور ته نه ځي؟ والله کور یې ما ته اسکول دلته وږي به یو پنجی منجی ورکړه. وږي خو دوی وای ته ورسره ته راوړه، زه څنګه ورته وایم ګورې ښه دا خو نو بده شوه، ورته راوړې اوس؟ زه صحیح دی. دلته نو سوریان ډېر دي، د عرب مسکینان خوارکان راغلي دلې. دې مسجد څه هم بای بای، یو وارې مخکې راغلی یم، دا مې دویم وارې شو. نو ګوره چې بیا به څه وخت ورته راسم. د کوین هوټل اخري وار ورته رالو، سوټکیس به راواخلو، بیا به نو زه
بیا نو بای 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 د کوین هوټل دا دی موټر مورالي زه به د خیره د دې ګلیانو څه به ځو د استانبول ایرپورټ چې اوس ورته راورسېدو د ښار څخه 1 ساعت لرې دی د استانبول نوی ایرپورټ چې په 2000 کې جوړ شوی دی خالي یې 4 کاله کېږي ډېر غټ ایرپورټ دی چې دننه ورتو دننه بیا د ښکاره کړو د هغې خوا چې راکړو لږ مو د ښکاره کوي هغه بل طرف رایولو د دې خوا بیا ډیپارچر درته ښکاره ورته وګورئ ډېر غټ او خوندور ایرپورټ دی دا ټرمینلز نه لري دا ګرده یو ایرپورټ دی ښایسته ایرپورټ دی دا ګیټ 3 باندې به دننه ورتو ښه خوند کوي دا ایرپورټ یې ډېر خوندور او ښایسته او غټ او فعال او په هر سیسټم باندې برابر ایرپورټ یې دی هم دا ډیزاین ښایسته دی هم دننه ښایسته دی هم د باندې ښایسته دی اوس دننه ګورئ اوی هوی 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 دې ته وایي ایرپورټ باید داسې جوړې د لندن نه دا چتونه داسې بدرنګه جوړې خالي پایپونه دا ښایسته ډیزاین پکې ایستلی دی ښایسته ډیزاین یې ور جوړ کړی دی دلته نه اوس راشکاش بد حالي ډیوټي فري واخوا ته چې ورته هغه خوا بیا درته ښکاره کړم چې در ګیټ راواوړې دستي سکیورټي ده دا نورمل سکیورټي ده چې ما د بیګونه چک کړي سخته سکیورټي ده چې هر شی در چکوي هغه بیا چې ته ډیوټي ته ځې یا هغه بورډینګ پاس اخلي د هغه بعد بیا سم دم چکینګ کېږي نو د ګیټ سره واوښتو یو چکینګ وسو بیګونه نورمالي دا سرسرکي چکینګ وسو را واوښتل ایرپورټ ته دننه اوس به ټایم وګورو چې زموږ د لندن فلایټ پر 100 بجې دی او ګیټ کم دی دا په دا دویم یو کې دی په دا دویم لاین کې دی په دې ته زه لږ رازوم کوم بیا به تاسو ته معلوم سي دا دی لندن LHR ګیټ هیچ باندې ورځو چیک ان اوپن نو موږ تللی شو فلایټ مو دا دی پر 2 بجې دی ور بسو سکیورټي پارک به ولاړ کینګ هیچ زموږ دا دلته دی داسې به دا د هر فلایټ دا جلای جے کې هغه خو نو خپله پوهېږئ نو دلته به یو دغه ته ورځو بورډینګ پاس به بورډینګ پاس مو راواخیستئ اوس به نو اوړو تر دغه لارو ګودرو به اوړو بیا به ځو ډیوټي فري ته چې ولاړ شو هغلته لا بیا یو څه ډیوټي فري شاپس او عطرونه مطرونه به سره ولګو او هغه ځای به لږ ایکسپلور کړو ساعتان یې زما ډېر خوښېږي ډېر ښایسته ساعتان دي 15 بجې دي 15 بالا اوس به د هر څه څخه فارغ شولو پاسپورټ سټیمپ بورډینګ پاس سکیورټي را واوښتلو اوس صرف 2 ساعته انتظار دی ګیټ ته ورځو چې تیارې ته وخېږو په دا 2 ساعت کې به دلې ته وګرځو دا ښایسته ایرپورټ به ایکسپلور کړو دا ډیوټي فري ده وګورئ څومره ښایسته او غټ دی چې زه اول وار چې زه دلې رالم سرګردانه ته یوه سره او تر بله سره مې ځغستله خپل ګیټ مې نه شوی پیدا کولی اول وار مې هم اوس دا دی دویم وار یې ورته رالم اوس نو هر خوا او هر ځای را معلوم دی دا نو اوس ګرده شاپس دي کم شاپس ته به ورسم د شاپس در مخه به یې وارې دا دغه وکړم وای فای به کنیکټ کړم تېر وار چې راتلو هغه خو منولي دی دغه یو خالي دی دا یوه ته به ورسم دا وارې به زه وکړم تېر وار مې سرسرکي وکړې دا وار به یې سم وکړم ګوره دا طریقه خپله هم راشي وای پاسپورټ دی سکین که چې سکین سو پلیز ویټ ګیټ 1 hour فري دا خالي د 1 ساعت دپاره نو 1 hour یې که پرنټ یې که دا دی راووتی دا چې د هر وخت کنیکټ کړي بیا د هغه وخت څه 1 ساعت دپاره فري استعمالولی سي فقط 1 ساعت دا چې اول سر زه رالم ما کوئ زه په دې شي باندې ډېر ستړی شوم بیا مې هم نه وکړي هغه وخت سیسټم دا رقم هم نه لږ تبدیل و چینج و اوس بیا مې یو سکیورټي ته وویل هغه را کنیکټ کړي
اوس د تر هغه مسا کړی دی هر شی مخامخ درته شي ما زه را داسې کړه دغه درته راووځي کنکټ یې کړه یو ماشین کار هم نه کوي هغه دی چې زموږ سر نه په خلاصېږي لکه دا اول ماشین چې دی دا کار نه کوي چې زر وارې خپل پاسپورټ پر داسې کوي بیا به هم کار ونه کوي زه هم ورته ودرېدم کار نه وکړي دویم دریم دستې کار وکړي نو بعض خلک چې راسکینې کې کار ونه کړي دی چې زما سر نه په خلاصېږي بیا په سکیورټي پسې ځغلي ورځه ورته میم this one is not working try that one yeah نو داسې کیسه ده دا یو یې وکړي عادي کار اوس بیا دی ورته ودرېدي دا چې زه ورته وایم یو وخت به ورته چې زه سر خلاصوم فلایټ ملایټ به راڅه پاتې بیا تنخواه ولې کار وکړو دوی د خپل ځانونه پر ستړي کوي زه به خپل نیټ کم ورته کښېبنم لوړ ایرپورټ ډېر ښه معلومېږي موږ دلته لوړ راوختلو لاندې خو نو ډیوټي فری د شاپونه دي دلته لوړ بیا چې شته دا د خوراک یو څو دوکانونه دي په دا طرف کې مکډونل دی مکډونل خو نو زما فرمایش دی کې اف سی مې تر مکډونل خوښ دی خو مکډونل ورسېږي هم صحیح دی د لیک اف سی مې نه کوي پیدا دا لوړ ویني درخت یو شانې لګولي دي زه به لږ رازوم کوم چې سم معلوم شي په هغه پورشن کې که مې وخت پیدا کړي اخوا ته به ولاړ شم هغه د درختو ځای به هم وګورم دلته خو دا ګلدانونه ایښي دي هغه په ګلدان کې نه دي هغه د دې ځای چې ملمي یو بل طریقه باندې ایښي دي هغه به هم درته ښکاره کړم او په هغه طرف کې پری روم یا د مسجد دی زما په خیال پوره غټ مسجد دی مسجد به هم در ښکاره کړم کوی وار به خوراک وکړم بیا به هغې خواته ولاړ شم او دلته لاندې دا درخت شته دا چې هلته کښته سم کیسه به درته وکړم هر یو راځي کیسه یې ګوري دا انټرسټینګ کیسه یې ده هغه به بیا درته ووایم تاسو مکډونل چې داسې خوند یې وکړي دلته نورمل پرایس څه ګران چې مثال په 10 پاونډه د باندې یو شی کېږي دلته په 20 په 25 پاونډه و اوس به کښته ولاړ شو او بیا به لمونځ وکړو کوټ هم ښه خوند کوي د چا ساعت پکښې تېري ساتېری ځای دی نو دا ډیپارچر فلور ته راکښته شو د دې درختې کیسه ما زه به درته وکړم دا هر چا خپله لو سټوري یا د مینې کیسه یې لیکلې ده د لې رازړولې دي د شنې دانې هم په رازړېږي دا ګرده درخته د کاغذانو ډکه ده په دا خط کې لیکلي دي وایي دا ټري چې ده د ویشینګ ټري ده وایي ویش وکړه هغه خط ولیکه دا درخت یې راوځړه ویش دې پوره کېږي په دا د خطونه دونه ډېر شوي دي هغه چا د لو سټوري پکښې لیکلي چا یو جوک موک لیکلي نو خلکو ساعت پر تېري بعض خلک دا شی سیریس اخلي بعض یې بیا نه اخلي لکه زه چې هېڅ سیریس نه اخلم مسجد یې دلته دی دلته تشناپونه هم دي لیډیزو جنټسو د ګرځو تشناپونه دلې دي مسجد یې کومه دی مسجد ساین به وګورو ساین دا دی مسکیټ دغسې درځي د اسرایلو دی دا یوه پری روم د عیسایانو دی زما په خیال دا ملټي فیت پری روم دا څنګه کیسه شوه ګوره دلته دا شی ورکړی دی په دا مو وپېژندئ چې دا د اسرایلو دی او زه فکر نه کوم چې اسرایل د ترکیې ته راځي یا به راځي چې دا ځای ورته جوړ کړی دی د عیسایانو د پری روم دی دا یوه روم کې بیا دا ټوله سره یو ځای کړي دي اسرایل هندو هغه کرسچن سیکان دا خو هم بت پرستان دي خو دلته د مسلمانانو دپاره یو ځای نه دی ورکړي نو مسجد هاخوا کې دی مسجد په دا خوا کې دی داسې ولاړ دا دی دا مسجد دی مسجد دونه غټ دی دا الله نوم دی دا محمد نوم دی او دا یو مسجد دا داسې ځای و مسجد نه ورته ویلی پری روم ورته ویلی شو ما خپل لمونځ وکړي الله تعالی دې قبول کړي اوس به نو بېرته ځو اوس نو تقریبا یو ساعت پاته دی تشناب مشناب سره وکړو ټوایلټ ته ولاړ شو بیا به ځو دا نرینه ټوایلټ چې دا خو نو دا بله کوم کیسه ده دا کوم کیسه چې د غیبت ته به ورشو دا پاک دی دا سیسټم د لاس پرولو ټچ سیسټم دی دلته سینسر دی دا باندې ټچ کړه اوبه راځي هغه صابون هم هلته ټچ کړه اوبه راځي دا پښېګان درته پراته یا لاس پرچې هغه هم دا ښایسته سیسټم دا ښایسته ایرپورټ دا ښایسته ډیزاینونه یې ورکړي دي خرچې یې په کړي دي د لندن د مازې بس هغه د ضرورت مطابق جوړي داسې ښایست شو مو یې نه ده په کړې
تاسو د استنبول ایرپورټ غټ او ښایسته ایرپورټ مال په هغه طرف کې به وخېږم او ګلان خوا به در ښکاره کړم هغه دغسې ګلان دي دغسې ځای دی لوړ ځای دی خو مالا زما وخت پوره دی زه باید خپل ګیټ ته ځان ورسوم او لاړ شم تیارې ته ځان حاضر کړم چې پرواز وکړو لاړ شو لندن دا دی زموږ وخت شو لونډرا دا ما په خیال په ترکیې کې لندن ته لونډرا وایي لندن F7B go to gate باید موږ ګیټ ته ولاړ شو بای په تک تک کې دا د استنبول ایرپورټ کې دا سټیچو ولاړ دی د دې کیسه الکساندر د ګریټ دی نو دا دغه ده کاپي ده وایي اوریجنل یې په استانبول میوزیم کې پروت دی اوریجنل یې په استانبول میوزیم کې پروت دی چې موږ ورغلو نه مس مې کې اوس دا خط راته وایي چې دی وای نو دی چې و درې سوه دوه کاله د عیسی علیه السلام د وخت تر مخه پیدا سوی و داسې کامیاب جنګره سړی و د عیسی علیه السلام لا تر مخه و بی سی بیفور کرسچیانټي وایي نو ته دا خبره به حقیقت لري که دا دوی کړی دی الله اعلم بالا نو دونه پخوانۍ کیسه خو دا سالمه نه رارسېږي زورور انسان جنګره و ډېر جنګره ازه نو ولاړې اوریجنل دغه یې په مجسمه یې په استانبول په استانبول کې دی بلکل چلو ټیک راوله چې ستا دا لیدونکي یې سم خپله ووایي وویني لیدونکي دا د خپل ویې ګوري موږ دا مه منئ دا خط وګورئ ګیټ سکیورټي را واوښتلو دا مو ترکیش ایرلاین طیاره ده دا به مو سیده بوځي 3.5 ساعته سفر دی لندن ایرپورټ ټرمینل 3 کې به مو کښته کړي را وخت تېر سو د طیاره راته ولاړه ده طیارې ته را وختلو دا یوه ترابلې یوې کوچنۍ ده بل واره چې وه 3 سیټه په هغه طرف کې وه 3 سیټه په مابینځ کې بیا 3 سیټه په هغه طرف کې وه دا وارې 3 سیټه دا دي 3 سیټه هغه دي د مابینځ 3 سیټانې نشته نو دا تر هغې کوچنۍ ده نور به نو دا د زه د ښکاره دا نو هغه کیسه دا تېر وار چې مو ولیده سکرین لري دا سکرین هم تر هغه کوچنی دی بسم الله حرکت شروع کړي زه به پر لاره باندې دا اکوامین نوی مووي وګورم او اخوا ته یې نسم راګرځولی ځکه چې څنګ ته یو وینډو په خوا کې یو ترکي ښځه ناسته ده شاید بد یوټ خوند نه کوي چې پر وینیسم فی الحال روان یو کرار ډوډۍ مو راوړه چې چشمې راته راوړي دا ژړ سرونه چې دي دا هغه خو د معلا وساتي زموږ دپاره نه دي دا ترخې اوبه دي سر خو نو خلاصېږي موږ بیا هغه حلال شیان وخورو چې وګورو چشمې یې راته هوی دا وارې مینیو چینج ده رایس یې راکړه کوک دی دا سلاته ده هغه بیا مستې دي که چشمې یو شی د خاورو خوند لا نه کوي که داسې ووایم چې خاورې لا ښه خوند در کوي هم به مې غلط دی ویلی دا رایس دی بدخوند ده ګر سره د وریجو خوند یې نه دی دا ولاکه چش دی دلته یو څه چولې وې چې ومې خوړلې بدخونده دا مې کوک پیپسي ده هغه مې لا لږ وچښلې دغه مستې لږ د ګزارې وې هغه مې یوه کاچوغه وکړل هی دا وارې بیا په دود پتي ونازولو دود پتي یې راکړه را ورسېدلو د خیره سره انشاءالله اوس کښته کېږو په خیر را ورسېدو اوس نو بیا یو ساعت په دې کې تېرېږي چې دوی ووځي که یو نه سي نیم ساعت خو تېرېږي نیم ساعت به دلې په ځای ناست یم چې دا رش لږ سره کم شي د لندن ایرپورټ ټرمینل 2 په خیر را ورسېدو بیا تاسو ته فرق در معلوم چې د ترکیې د ایرپورټ او د لندن د ایرپورټ دا د لندن تر ټولو نوی ایرپورټ دی دا تر ټولو نوی ټرمینل دی دا ټرمینل 2 دی دا ټرمینل په 2012 کې جوړ شوی دی اوس د هغه ځای او د دې ځای څونه فرق دی هغه چې دا دیوالونه وه څونه په سټایل او څونه ښایسته یې جوړ کړي وه او دلته وګوره ساده شی لا نشته مازې هغه ضرورت حالانکې دا هم نه وی جوړ دی داسې نه دی چې څوک اوس وایي دا خو زوړ دی په دا خطر دا رقم دی نو دی کیسه ده او اسد بای
د دې ایرپورټ او د هغه ځای ایرپورټ فرق اوس معلومیږي. دا ساده ساده جوړ دی، هغه چې به موږ روانو څه کیسې به وې او د هغه نو دا خو هم په 2012 کې جوړ شوی دی. بیا هم تشنابونه بیا دا پاک دی، هغه خو بیا مسلمانانو والا کیسه ده، مطلب مسلمانانو والا نه خیرانه کیسه وه. او د هغه ځای چت خونه په ډیزاین جوړې د دې دا وګوره ساده پاده جوړه دی کیسې دي. د دې دا چت دی، دا سیمنټ یې لا نه دي پکې پټ کړي او نه رنګ ورکول شوی دی، د هغسې ساده دی. په هغه طرف کې لا هغه لوړ فایبر استعمال کړی دی. داسې بیا په ټکنالوژي سنبال دی. نو دا ګرده ورځ یا 4 ځای خیرانې پر هغه ځای باندې چلیږي، په خپله چلیږي، پر یوه لاین باندې پورته کښته کېږي. دلته یې ټایر بند شو، زه به مدد سره خپله ودرېدی، زه مدد نه شم ورسره کولی. نو دا ګرده ورځ یو ځای و بل ځای پاکوي. دا ټکنالوژیانې بیا دلته شته، دا موټران دلته شته چې تاسو وینئ، پیسې ورکړي. اوس خو نو موږ اخري نفر و چې راورسېدو، اخري فلایټ مو د دې بعده فلایټونه لندن کې بند شي 10 بجو د اخري. یو دانه هغه ژړ یو دی ښایسته وی آی پي دی او دغه هم دی، دا چې پیسې ورکړي بیا دې بیا یې تر یو ځای تر بل ځای د هغې کیسه ده سجبی. دا دی هیترو ټرمینل 2. اول وار چې زه راتلم پر دغه ځای باندې داسې را روان وم، را ووتم د اوږد سفر بعد د ژوند اول سفر. پر دغه مخامخ چې دا 2 کسان ولاړ دي، 2 دقیقه زامن مې راته ولاړ، نور فامیل و، اسد بایي و، شیخ پر دغه طرف راته ولاړ و. نو را ووتلو. دا زما اول واري و، اول واري چې د باندې ووتم. اچ ډي یخه هوا وه. هغه خو نو پارکینګ ته ولاړ، اوس خو نو موټر نشته، پارکینګ ته نه ځو، نو زه باید داسې لاندې ولاړ شم. نو دا یې را رسېدلې استانبول پاتې شو، ښه خوند یې وکړي، ساعت مو تېر شو. اوس نو بیا پوره کال کار کار کار، هره ورځ د هغه ځای ته راتګ. دا اوس چې چیرې روان یم زه در دې واوړم. نو دا اوس موږ پر ټرمینل 2 رالو، هغه مخامخ چې دی ټرمینل 3 دی. نو موږ پر دغه ځای د بس سره راکښته شو، داسې ولاړ شو سیده روان یو ټرمینل 3 ته. اوس ماښام دی چې بیده شم، سبا ورځ سهار ورځ به بیا راځم. بله نو پوره کال دغه دنده ده، دغه مو لاره ده، دغه مو ځای دی د کار. سټیشن ته یې رالو، دلته بس ته انتظار A4 بس، سیده مو ورسي خپل کور ته. د هغه مو نو لاره ده، بس نن بعد په دغه بس کې راځو، په دغه بس کې ځو. اسد به یې په خپله لاره باندې ولاړی په بس کې. موټر نه و، موټر و هغه اسد به زر موټر ځان رسي. موږ چې مو ویل ولرځه، نو چې زه وار هلته ولاړ شم بیا بېرته ځم، نو څه فایده د دې دا یو بس دی سیده به مو کور ته ورسوي. د بس هم راغلی، دغه آخري بس چې د 11:30 بجو ده، اوس 11:30 دي، د دې بعده بیا بل یو نه راځي تر سهاره پورې. تhank you. بسم الله الرحمن الرحیم. دا را رسېدلې، دا لندن ته راغلی، دا مو بېرته علاقه ده. را ورسېدو کور ته بعد د 1 هفتې د میلې، د 1 هفتې د استانبوله. اوس نو بیا لندن دی. اوس خو هوا سمه ده، ګرمي نشته ورته ویلی، د دې موسم په باور نه وي. هلته خو نو ګرمي وه، دلته چې یخ وي ډېره نفس تنګي، ورځ ورځې شپه ورځې سره معلومېږي. لا نه فی الحال په ګرمي کې یو میاشت، 1.5 میاشت قدر سم وي. دا چې په یخ کې تللي وای او بېرته راغلي وای، مره به مو ډېر زړه بل رقم وای. بسم الله الرحمن الرحیم. دا دې کور ته راورسېدو په خیر. اوس به دروازه درته خلاصه کړو. اول مې په خپلو ګلانو کې سوچ پل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای پسې ولګو. بسم الله الرحمن الرحیم. ای په کار کې ورسه نشه د خاورو بید، ما په خپلو ګلانو کې سوچ باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. ای 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 اوی 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 اوی، دا څونه پټ شوي دي. دا چې کلم هغه اول لوګ به مو کتلي، هغه کې کوچنۍ وه، اوبه یې نو نه وې د اوبو د وجې. بسم الله الرحمن الرحیم. هوا یې هم نه وه، اوبه یې هم دا دي، مځکې وچه شوې ده، نور نو دونه غټان شوي دي.
دا یو دانه خوارکی له سوی دی او سور سوی دی. اوبه به ورکړم اول او هوا به ورته ایله کړم. ګلان خوارکیان او ښه تږي شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. مځکې بده وچه ده د خوارکیانو ده. د څو 5-6 ورځې اوبه نه وې. نو دا اوس زموږ د نن ورځ د نن ورځې بلوګ د استانبول څخه تر لندن پورې او د استانبول میله خو مو وکړه. 5-6 ورځې مو تېرې کړې. بلوګونه به مو کتلي. لږ استانبول هوا تور کړی یم دا مخ مې وګوره ګله تور دی. هلته لمر تېز و. نو د دې بعده به بلوګونه راځي د لندن ده چې هر ځای د لې په لندن کې کړو. کومه 2 ورځې چې فارغ یو فرایډې او سټرډې بلوګ به درته جوړو. په هفته کې به یو بلوګ اپلوډېږي او فلحال به نو دا بلوګ پر دغه ځای ختم کړم. زه هم ستړی یم. بلوګ به هم ورسوئ. امید کوم چې خوند یې درکړی.